پزړه بغاټه تیګه کېږدم وای چاته په نوایم د خپل زړګي حالونه د دینه تر سې زمانه یا سړی یوازې ژوند کوي بهتر بوینا نن سبا نشتا و پاچا کې هر سړی ګور خپل مطلب باپوري وینا زما خوشوان د ملنګ دی وای په مدي خلق د الزام نالا گوینا چې د مغرور دی ورته ګورا وای په سمخلت چا سلام ناقابل وینا زخو مغرور نه یو مخلوقا زه چې تنها یم خوشحال په دنیا یم اوس خو د زړه ملګری نشته هسې د تشخلي خندا در سره کړینه ګورا پچا زړه ډاډه نکړي لکه خمر په پټه خوله دروازه وینا هاي ډېر افسوس ارمان دی د څنګه یاران دی هم پختان نانا کوینا الیاس ما کرنګل مکړه دا دنیا کې د خیابات بپا کی وینا په مخ می اوخ کې شیروانه سوچ کې سي د ستړي ژوند رتا کوینا ازار د چا د زړه وانخلې بیا په پټولو مرغم جان ګرځي مایانا څنګه چې و هغه سینه یم اوس مې زړګي نوین څاڅي مړ بشما ما ویل غمونه به مې پرېږدي خو ورځ تر ورځه په ما نور راځي غمونه یا په دغه لویه دنیا کې الیاس مدهوش تل پر سلګو وختي سکون د زړه په پیدا نکړې کا پتا مر جهان کې وا ګرځې مایانا جولې میتا تدینی ولی رب ترا کې خوشالو نډک وختونه الیاس خدای نعمت غواړه ډېر میرا باندې خپل بنده نه خفا کوینا الیاس خدای نعمت غواړه ډېر میرا باندې خپل بنده نه خفا
دا غمجن مصره اواز د الیاس مدهوش او شاعرم ستاسو ور الیاس مدهوش والسلام.